دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په تاسو کې یو کس تر هغه وخت پورې مؤمن نشي کېدلی څوک پورې چې خپل مسلمان ورور دپاره هغه شی خوښ نه کړي څوک پورې چې کوم چې ځان دپاره خوښوي. د دې حدیث روایت بخاري شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورو محدثین فرمایي چې مطلب د حدیث دا دی چې د ایمان اصل مقام ته اله به ورسیږي او د هغې خاص برکتونه به د ایمان ته هله حاصل کړي. د هغې دپاره ضروري دا ده چې ته د خودغرضۍ نه پاک وي، خودغرضۍ نه ته پاک وي او په زړه نه د بل مسلمان د ورور دپاره هغه شی خوښوي د هغې د خیرخواهي کوي چې کوم ځان دپاره خوښوي. کوم نعمتونه کومې خوشحالیانې چې کوم ځان دپاره خوښوي هغه د بل مسلمان دپاره هم خوښ کړي. نو ته اوس کامل مؤمنې، ته به د ایمان په لذت پوهېږي، ته به د ایمان په حلاوت پوهېږي. او که نه خپل ځان ته یو شی خوښوي، بل ته کندې وباسي او بل پسې لګیا بل پسې بد رد وایي، ځان دپاره یو شی خوښوي، بل مسلمان دپاره هغه نه خوښوي، غواړي چې بل مسلمان دې په کنده کې پرېوځي، هغه تاواني شي او هغه ذلیله شي وغیره. یعنې ځان دپاره چې کوم خوښوي هغه دپاره نه خوښوي. که ځان دپاره یو شی بد ګڼې نو هغه د هغه دپاره ښه ګڼې، نو ته بیا کامل مؤمن نه یې که نه. د کامل مؤمن صفت خدا دی ته د ایمان حقیقت ته مقام ته به هله رسېږي چې ته څه شی ځان دپاره خوښوي او د دین موافق وي او هغه د بل مسلمان دپاره خوښ کړي. دا نه چې ته ځان دپاره نه خوښوي بل مسلمان دپاره یې خوښوي، یا یو شی ځان دپاره خوښوي بل دپاره یې نه خوښوي، نو دا ته خودغرضه یې، ته خودغرضه انسان یې، ته مطلب اشنا انسان یې چې ځان دپاره یې خوښوي بل دپاره یې نه خوښوي. الله جل شانه زمونږ او ستاسو ایمانونه کامل کړي او الله دې مونږ او تاسو چې چا سره مینه محبت کوو د الله د رضا دپاره وي او الله دې مونږ او تاسو د خودغرضۍ نه مونږ او تاسو حفاظت وکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.